سلام علیکم. زه رحمان الله ګربز. که تاسو غواړئ چې د کرکټ معلومات تازه معلومات ترلاسه کړئ، وی آی ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. مننه. د افغانستان کرکټ لوبډلې دوو لوبغاړو په امریکا کې د قبولۍ غوښتنه کړې چې ملګرو کوم افغان لوبغاړي دي او ولې امریکا کې د قبولۍ غوښتنه کړې ده. په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. د افغانستان الف کرکټ لوبډلې دوه لوبغاړي په امریکا کې د قبولۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د معلوماتو تر مخه دغه دوه لوبغاړي چې د افغانستان په الف لوبډله کې لوبېدلي دي نواز خان او خیبر عمر نومیږي، چې له کرنټین مخکې امریکا ته تللی دی او هلته یې د قبولۍ لپاره غوښتنه کړې ده. 40 کلن نواز خان چې د افغانستان الف او بوزون کابل بازان او میسینک زون لوبډلو لپاره لوبېدلی دی، ښی لاس توپ وهونکی او فاست میډیم توپ اچوونکی دی. نوموړي 19 فارس کلاس 19 لیسټ ای او یوه شلوریزه لوبه ترسره کړې ده چې په فارس کلاس لوبو کې 50 لوبغاړي سوځولي او په لیسټ ای لوبو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. خیبر عمر چې په لغمان کې زیږېدلی دی 30 کاله عمر لري، د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په ګډون په بوز زون او کابل زون لوبډلو کې هم لوبېدلی دی. هغه 18 فارس کلاس 14 لیسټ ای او 10 شلوریزه لوبې ترسره کړې دي. نوموړي په فرست کلاس سیالیو کې 830 په لیسټ ای کې 315 او په شلوریزو سیالیو کې 1 منډې ترلاسه کړې دي. چې ملګرو ولې افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ بورډ څخه په تېښته کې دي، تاسو هم خپل نظر راته کمنټ کړئ. تر بیا ښې شېبې.